د ګناهونو په اړه باندې بیان شروع. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا. زما مثال نبی علیہ السلام فرمایي او تاسو مثال داسې دی لکه یو سړی چې اور بل کی نو بیا دا کم وحوش دا طیور چې راځي پرندې ځان په دې اور باندې اچي نو زه هغه سړی یم چې تاسو د دې اور نه بچوم، د دې اور نه تاسو څخه نجات پیدا کوم. یعنی مطلب دا چې تاسو د ګناهونو څخه محفوظ ساتم، تاسو د ګناهونو څخه بچ ساتم، تاسو د ګناهونو څخه لري ساتم. نو په دې خاطر تاسو د اور څخه بچ کیږئ، ځکه انسان چې ګناه کوي نو د ګناه انجام خوري، او چې د ګناه څخه انسان محفوظ پاتې کیږي انسان ځان د ګناه څخه ساتي، مطلب دا چې د اور څخه ځان ساتي. علماء کرام فرمایي چې آدم علیه السلام هم د الله جل جلاله د امر نافرمانی وکړه، ابلیس هم د الله تعالی د امر نافرمانی وکړه، خو د آدم علیه السلام توبه الله تعالی قبول کړه، خو د ابلیس علیه اللعنه توبه الله تعالی نه دی قبول کړی. د دې وجه څه ده؟ علماء کرام فرمایي چې د آدم علیه السلام توبه الله تعالی قبول کړی د 15 خصلتونو په خاطر، 15 عادتونو په خاطر باندې الله جل جلاله د آدم علیه السلام توبه قبول کړی. اول دا ده چې فآدم اقر على نفسه بالذنب، آدم علیه السلام پر خپل ځان باندې د ګناه اقرار وکړه، دا یې ومنل چې ما ګناه کړی ده. یو وندم علیه، پر هغه کړي ګناه باندې پښیماني ښکاره کړه. دویم ولام نفسه، خپل نفس ملامت کی، خپل ځان ملامت کی چې ما ډیر غلط کار کړی دی. او اسرع بالتوبه، او ژر توبه ویستله، په توبه کولو باندې شروع وکړله. ولم يقنط من رحمت الله، او د الله جل جلاله د رحمت څخه نا امید نسو. او ابلیس علیه اللعنه لم يقر على نفسه، پر خپل ځان باندې د ګناه اقرار ونه کړله. دا یې ونه ویل چې زما څخه ګناه سوې ده، دا یې ونه ویل چې زما څخه د الله جل جلاله نافرمانی سوې ده، دا یې ونه ویل چې ما د الله د امر څخه سرغړونه کړې ده. ولم يندم علیه، او ندامت پښیمانی هم ابلیس علیه اللعنه نه وکړه چې د الله امر مې ونه منل، دا مې ډېر غلط کار وکړي. ولم یلم نفسه، خپل نفس ملامت هم نه کوي. او دغه شانته ولم یسرع فی التوبه، په توبه ژر شروع هم ونه کړه، د توبې خیال هم نه ورلی، د توبې سوچ هم ونه رلی چې زه به توبه وباسم. وقنت من رحمت الله تعالی، د الله جل جلاله د رحمت څخه نا امید سو. فمن كان حاله مثل حال آدم قبلت توبته، د کم انسان حالت چې د آدم علیه السلام د حالت سره وي نو الله جل جلاله توبه قبلوي، او الله جل جلاله ورته لوړ مقامات ورکوي. او ومن كان حاله مثل حال ابلیس لم تقبل توبته، کله چا حال د ابلیس په حال باندې سي نو الله جل جلاله هیڅ کله توبه نه قبلوي، ځکه چې د ابلیس په لار روانه ده. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله تعالی فرمایي عجیب قول ده، دا د غټانو خلکو د دې لوی خلکو خپل خبري یو خپل انداز د خبرو. هغه وایي الان ادخل النار، چې زه داخل سم اور ته، وقد اطعت الله، چې ما اطاعت او فرمانبرداري د الله کړي. احب الی من ان ادخل الجنه وقد عصيت الله، دا ما ته ډیر بهتر دی او زه دا ډیر خوشومه چې زه په جنت کې یم خو د الله نافرمانی مې کړي. شرمېږم زه په جهنم کې یم خو د الله نافرمانی مې نه ده کړې، د الله تعالی اوامر مې منلې دي، د الله تعالی خبرې مې منلې دي، دا ما ته خوش دی. دا کوشنانو باسي ده باندې قضې د الله تعالی نافرمانی کومه خو په جنت کې یم، دا ما ته عیب ښکاري، دا ما ته د عیب کار ښکاري، خو چې زه په جهنم کې یم او د الله اطاعت کوم دا ما ته ډېر ښه ښکاري.